دوستانو سلامونه. که غواړئ چې داسې ښکلې والپیپرې یا د موبایل دپاره انځورونه تاسې هغه کې چې د موبایل په صفحه باندې تاسې ولګوئ، هغه لپاره تاسې له پلی سټور څخه واټرفال والپیپر ډېرې برنامې به په هغه کې وي، همداسې د والپیپرو په پلی سټور او همداسې نور هغه کې ګوګل کې. خو دغه برنامې په ډاونلوډ کولو سره انسټالولو سره تاسې کولی شئ چې ډېرې ښکلي والپیپر یا انځورونه تاسې هغه کوي په موبایل لپاره. نو ما دلته دا انسټال کړې ده واټرفال والپیپر. نو دې لپاره متاسفانه یو خبره ده چې دې لپاره انټرنیټ ضرور ده. بې له انټرنیټه تاسې د دې استعمال نشي کولی یا نشي استفاده کولی. نو دې لپاره انټرنیټ ضرور ده. کله چې تاسې دا انسټال کړل ځان سره باید انټرنیټ مو هم وي، ډیټا مو آن وي یا وای فای مو. نو دلته بیا تاسې لیدلی شئ واټرفالز، یعنې ډول انځورونه تاسې دلته ترلاسه کولی شئ. دغه انځورونه چې واټرفال آبشار چې ورته وایي او امیزنګ والز دا هم همداسې او کیوټ هغه کې دغه کټګوریانې دي. نو تاسې بیا هر یو چې هغه کوله نو هغه کولی شئ. زه واټرفالز باندې کلیک کوم. کله چې تاسې کلیک وکړئ هر انځور چې مو خوښ و په هغه به دا ډول کلیک وکړئ. چې کلیک مو وکړل ته بیا به په دې تصویر باندې کلیک وکړئ. چې کلیک مو وکړ هغه نه وروسته دلته تاسې دغه علامه چې ګورئ دا به ډاونلوډ کړئ یا ګلوري ته به هغه کوئ یا دې ځای نه مستقیمه هم دلته چې تاسې کلیک کوئ دې سره به یو ستاسې دا کوم انځور چې تاسې هغه کړی دی دا به مستقیمه ګالري کې سیو شي. او بیا که غواړئ چې همدې ځای نه مستقیمه بې له سیو کولو تاسې په والپیپر باندې یا د موبایل په صفحه باندې ولګوئ، تاسې به په دغه دوم اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته بیا پوښتنه کوي چې کوم ځای کې تاسې د انځور یا والپیپر لګول غواړئ. هم د لاک سکرین باندې کله چې موبایل یا سکرین مو لاک وي هغه لپاره، او که والپیپر دغه کله چې موبایل خلاص کړئ هغې صفحې باندې او که دواړو باندې. نو که په دواړو صفحو باندې لګول غوښتل نو بیا به سیټ فار بوث هغه کوئ. کله چې ما کړ دا به دې سره به دا تصویر ستاسې د موبایل په صفحه باندې ولګي، دا تاسې لیدلی شئ. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.